د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې غواړئ د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ملګرو په افغانستان باندې په نړیوال جام کې کوم ریکارډونه جوړ شول او همدارنګه یو بله مهمه خبره چې راشد خان د لوبې بایللو څخه وروسته له پاکستاني تماشاچیانو سره مخ شو. هغوی تماشاچیانو له راشد سره څه وکړل؟ ویډیو تر اخره وګورئ. افغان لوبډلې او لوبغاړو چې په تیر کې یو مثبت ریکارډونه جوړ کړي وو اوس د نړیوال جام د افغانستان لپاره ښه نه دی. د مورګن ولس شپږیزې، د انګلستان 25 شپږیزې، 390 منډې او د مورګن 148 منډې جوړول پر افغانستان د یوې لوبډلې ریکارډونه دي چې په روان نړیوال جام کې جوړ شول. د محمد شمع لخوا په وروستي اور کې د هیټریک ترسره کول بل ریکارډ و چې د هند لخوا پر افغانستان جوړ شو. د شاهین افریدي لخوا د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې 4 وکټې اخیستل پر افغانستان د پاکستاني 20 کلن بالر ریکارډ شو. د نیوزیلندي توپ وهنې الراونډر جیمی نیشم لخوا له افغان لوبډلې د 15 وکټو اخیستل د هغه لپاره د نړیوال جام بیسټ یا غوره توپ اچونه وه. د افریقا او نیوزیلند لخوا په 9 وکټو لوبه ګټل د نړیوال جام نور ریکارډونه دي. د دې ریکارډونو سربیره یو بل منفي ریکارډ چې افغان لوبډلې ترلاسه کړ هغه په نړیوال جام کې سر په سر د 8 لوبو بایلل دي. تر اوسه په نړۍ کې یوه لوبډله هم داسې نه وه چې هغې د 8 لوبې په پرله پسې ډول بایللې وي. افغان لوبډلې د ډیرو لوبو په بایللو سره د زیمبابوې د نړیوال جام د بایللو لوبو ریکارډ مات کړ او زیمبابوې په دې ریکارډ کې اوس دوهم شوه. زیمبابوې په 2015 میلادي کال نړیوال 500 ورځ جام کې ول لوبې په پرله پسې ډول بایللې وي. افغان لوبډله د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 2 بجې د جولای په 4 نیټه خپل د نړیوال جام وروستۍ لوبه له ویسټ انډیز سره ترسره کوي. ډېر احتمال شته چې افغان لوبډله نهمه ماته هم وخوري. افغان لوبډله په نړیوال 500 ورځ جام کې تر اوسه په وروستۍ ځای کې ده او مخ په بره حرکت نه دی کړی. که افغان لوبډله د جدول وروستۍ ځای سره نړیوال جام بهر شي دا به د دې لوبډلې یو بل منفي ریکارډ وي. ملګرو هم